چارواکي وایي ننګرهار ولایت د ملي امنیت موظفینو د دې ولایت په مرکز او شپږو ولسوالیو کې د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې د 2 ځانمرګو بریدګرو په ګډون 11 داعش او یو وسلوال طالب ژوندي نیولي دي. ننګرهار ملي امنیت ریاست کې نیول شوي کسان د خبري کنفرانس په ترڅ کې رسنیو ته د ښودلو پر مهال د دې ولایت د والي ویان عطاالله خوږیاڼي وویل ملي امنیت موظفینو د تېرې اونۍ په ترڅ کې د نورالله او مسیح الله چې مشهور په عمرو 2 ځانمرګي بریدګر چې پلان یې درلود په نازیانو خوږیاڼو ولسوالیو کې ځانمرګي بریدونه ترسره کړي موخې ته له رسېدو وړاندې په یادو ولسوالیو کې د ملي امنیت ځواکونو له لوري ونیول شول. د ملي امنیت زړورو منصوبینو د هلو ځلو په نتیجه کې د ننګرهار په نازیانو اچین خوږیاڼو په چراګام چپرهار او د جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو کې د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې چې د تېرې اونۍ په موده کې ترسره کړي دي د 2 ځانمرګو بریدګرو په ګډون 11 داعشیان ژوندي نیولي دي او همداراز یو جنګي طالبانو یو غړی د ټول نیول شوي دي او په خپلو جرمونو اعتراف کړی 2 ځانمرګو بریدګرو چې یوې نورالله نومیږي د لغمان اوسېدونکی دی د غوښتل په نازیانو ولسوالیو کې تروریستي ځانمرګي برید ترسره کړي او همداراز یو بل چې مسیح الله نومیږي او په عمر مشهور دی د غوښتل چې په خوږیاڼو ولسوالیو کې په امنیتي ځواکونو او په عامو خلکو تروریستي ځانمرګي برید ترسره کړي دواړه له پیښې وړاندې ژوندي نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه ملي امنیت موظفینو همداراز په مرکز جلال آباد ښار په چراګام اچین نازیانو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د ترسره شوو عملیاتو په ترڅ کې د غني رحمان برکت الله سنگر عصمت الله عبید الله شمس الرحمن اجمل حاجي ګل او زهیر په نومونو 9 تنه نور د داعش غړي او د رحیم الله په نوم د جنګي طالبانو غړي هم ژوندي نیولي دي. نیول شوو ځانمرګو برید کوونکو او نیول شوو وسلوالو مخالفینو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. په نازیان کې ما حزبه کې امر بالمعروف کار کاوه چې راغلو خوږیاڼو نه بس ما ته دعوت راکړو جلب و جذب کې مطلب ما ته چې موږ ته ملګري پیدا کوه هغه ما تبلیغات کول چې یاره راځه دوی داعش ته ایسته ما دغه خبره ومنله چې صحیح ده چې ګورګورۍ کې شپه وکړه بیا یې بس دغه ته ورسولو ګورګورۍ کې یو دغه داعشو مرکز و بیا یې ټرېننګ زه ته ورېږدو د شپې نیمه شپې باندې ما سره 2 ملګري چې داعش غړي وو دغه له دعوت راکړو چې داعش لرو زه ځان سره داعش له بوتلم د چپلار پلار باندې ګورګورۍ ته هلته موږ له تعلیم راغو 15 غړي موږ موږ 3 استادانو ابو سارم استاد بلال استاد چې هغه ازبکو او بل زاهد استاد باجوړو هغه 3 وانه ما تاسو راغله به موږ ولګو چې دا اماره سره 3 جنگونه کړي دي. یو کال مخکې زه د بالا ولسوالۍ ته د غني او د وانه زه داعش والا ته جذب شوم هلته لاړم د بالا کې بشیر مولا ته وسپارلم د بالا کې هغو ته ټریننګ راکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملي امنیت ادارې په هلو ځلو 215 داعش او طالب وسلوالو له جګړې لاس اخیستی او د خپلو وسلو سره یو ځای امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي.